یو بل خو سوال کړی وایي ځینې خلک وایي که تلویزیون ته څوک وګوري وایي چې 40 ورځې ایمان نه وي. آیا دا صحیح ده؟ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو حدیث شریف کې راځي که سړی یو ګوله حرامه یا یو غړپ شرف حرام وخوري نو 40 ورځې عبادت نه قبلیږي. یو څوک چې نعوذ بالله زنا باندې اخته وي او یا قتل باندې اخته وي یا نور داسې ګناهونه ایمان یې پورته کړی کېږي. خصوصا ټلویزیون په شان کې دا راغلي نه دي، خو ټلویزیون چې دی هغه کې مفاسد ډیر دي، سروزونه پکې کې دي، د پردیو خلکو شکلونه کتل دي، مفاسد زیات دي. نو په همدې خاطر د مسلمانانو ورڅخه اجتناب وکړي. مسلمانان د خپل کور څخه د تلیفون د نشراتو مرکز نه جوړوي، بلکې مسلمانان دي په خپل کور کې نشرات د قرآن مجید کوي. اولادونه دې هم قرآن مجید وایي او پلار دې وایي، هغه مور دې وایي، خوندې دې وایي. باید د مسلمان کور چې وي هغه د قرآن مجید د نشراتو مرکز وي، هسې نه چې د سروزونو او یا د ټلویزیونونو د نشراتو مرکز اوښتی وي. لکه متاسفانه اوس ډېرې کورنۍ دغسې دي. الله تبارک وتعالی د مسلمانانو فکرونه نیک جوړ کړي.